څوک وایي چې موږ په نړیوال سازمان کې استازي نه لرو؟ هندوستان دې ژوندی. دوی نن دننه په نړیوال سازمان کې د افغانستان په اړه پوره خبرې وکړې، د دې په ځای چې د هندوستان په اړه وغږیږي. دوی ویلي چې بابوجي او د ده هیواد هغه دوه مخي دي چې د یو طرف نه د نړیوالو حقونو په اړه غږیږي او د بلې لوري نه یې یوازې په 2026 کال کې 250 بېګناه نفره دننه په افغانستان کې شهیدان او زخمیان کړي دي. دوی په ځانګړي ډول نړیوال سازمان ته شکایت وکړ ترڅو د پاکستان د مرتد فوج د داسې عملیاتونو مخه دننه په افغانستان کې ونیسي. او که چیرته غواړئ پوه شئ چې آیا دا خبرې ګټې لري او که نه، بالکل ګټې لري، ځکه په نړیوال سازمان کې کله چې د تا نه یو بل هیواد دفاع کوي، دا یوه ستره اغیزه کوي په نړیوالو باندې، او په عین حالت کې د بابوجي عزت هسې نه په نړیوال سازمان کې نشته، اما کوم څه عزت یې چې پاتې دی هغه هم ورتباه کوي. او اوس پاکستان پوه شوی چې په افغانستان باندې د حملو کول نه فیزیکي نتیجه لري، ځکه دوی په دې حملو د افغانستان خلک نشي مایوسه کولی، او نه هم د ډیپلوماټیک اړخ نه کومه نتیجه ورکوي، ځکه هلته موږ هندوستان لرو چې زموږ په ځای زموږ غږ په نړیوال سازمان کې پورته کړي. اما دا په دې معنا نه ده چې ملا صاحبان د کوشش نه کوي ترڅو د نړیوال سازمان چوکۍ واخلي او هلته د افغانانو غږ پورته کړي. د اوس دپاره مودي صاحب جی هو.